اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دغه سلاید سیکشن موږ کې پرېښیو، نن راځو دې سیکشن باندې کار کوو. دغه دې باندې کله چې تاسې کلیک کوئ یو نوی سلاید انزرټ کېږي، شارټکټ یې هملته سره لیکلی ده کنټرول پلس ام. دې باندې چې کلیک کړي نوی سلاید انزرټ کېږي. دا ټایټل سلاید ده، په دې باندې موږ موضوع لیکو. فرض کا لاندې مثال د محمد شهزاد محمدي غلی کو دا هیستوري تاریخ د فرض کا تاریخ باره کې دا سلاید جوړ شوی دی څنګه تاریخ ده لکه احمد شاه بابا او دغه تاریخ. او دلته مثال چې کله داسې سلاید راځي، دلته مثال فرض کا تاریخ باره کې اوس موږ هغه کوو چې داسې کوو چې 1990 تر 2000 کاله پورې فرض کړئ د تاریخ کومه دوره ده که نه. دلته بیا هغه تاریخ دغه رقم چې وي هغه پسې لیکو، خلاصه دی هغه. بیا که چېرته زه دلته راسمه د هغه شي باندې کلیک کړم ټایټل سلاید، هغه رقم سلاید لکه اول سلاید څه و ټایټل سلاید. که بیا غواړې نو هغه رقم دلته بله مې انزرټ کولی شي. ګوره دلته کلیک کومه هم هغه رقم سلاید راغی. بل د دې کې لکه لږ مخکې چې انزرټ څه ټایټل اینډ کنټینټ، دې باندې کلیک کړي دغه رقم سلاید انزرټ کېږي. له دې نه وروسته بل اپشن ده کې سیکشن هیډر. سیکشن یې موږ او تاسې پکې جوړولی سو، برخو باندې ویشلی سو. لکه باب چې فصل باب بدل سي او د هغه لپاره یو هیډر سټایل یې ورکړی، دغه ځای کې به د سیکشن نوم ولیکل، دغه لږ څه لیکل سره. او له دې نه وروسته بل راځي کې ټو کنټینټس. مخکې به دغه یو ټکس باکس و پکې په دې باندې چې کلیک کړي او په دې کې دوه ټکس باکس دي، پاس یو ټایټل دی. بیا بل څه رقم ده کمپیریزن، په دې کې هم دوه ټکس باکس دي، خو هر یو ځان ځان ته ټایټل لري او عمومي بیا یو ځان ته ټایټل ده. که داسې معلومات ته چېرته لیکل چې هغه په دې ډول وي نو هغه دې ځای راخیستلی شي، دا رقم سلاید ورته د هغه مطابق به راخلي. ټایټل آنلی، صرف ټایټل دې دلته ښکاري. بل چې ده په دې کې بلینک خالي ته به ته خپله ټکس باکس یا شکل راوړې په هغې کې به لیکل کوې. دغسې لیکل نه پکې کېږي. داسې ته ما بل ورځ هم ویلي په اول درس کې چې په سلاید کې تاسې به ټکس باکس راوړئ یا به راشه راودې شي کوله پرده و له خیره سره دغسې که اوس صحیح. دې کې بیا تاسې کولی شئ چې رایټ کلیک او ایډیټ ټکسټ کې لیکل کې وکړئ. له دې نه وروسته بل نوی سلاید څه رقم ده، هغه ده کنټینټ وذ کیپشن. لکه مخکې به دغه ځای کې موږ موضوعګانې لیکلې که نه، دغه رقم یو هغه هم کولی شي یو سلاید انزرټ کوو. داسې ته په خپله هم جوړولی شي چې ټکس باکس سره واخلي دغه رقم یې صرف سټایل ورکړي، او داسې هم کېږي چې تیار یې له دې ځای راواخلي. بل د په دې کې پکچر وذ کیپشن، دې باندې که کلیک کړې ته عکس راخیستلی شي. دلته ګورې هغه ټکس باکس ته عکس راغی، کیپشن دلته نوم هم ورسره لیکلی شي. انزرټ کیپشن موږ په هغه کې ویلی وو په ورډ کې عکسونو لاندې به چې کوم لیکل راغلي. بل چې ده په دې کې ډوپلیکیټ سلیکټډ سلاید، دا سلاید دوه واري، هلته هم په کاپي کې هم و دا اپشن ډوپلیکیټ کړه دوه واري چې وښکاري. بل اپشن ده پکې سلاید فرام آوټلاین، له یو فایل نه سلایډونه راواخله. که چېرته پرزنټیشن وي زه ګورم په ډیسکټاپ باندې به وي موږ سره، زه ورته وایم چې ته لاړ شه د سیلز فولډر سته، دې کې خو نه شته، خو په دې کې شته، دې کې هم نه شته. ښه سلایډ فرام آوټلاین دلته وګورئ، ایکسټینشن ته ما فکر نه و. کولی شئ چې د بل فایل نه د ورډ نه دلته لیکل راوړئ ډایرکټ کاپي نه بغیر. ځمه زه ډاکومنټس ته، ګوره دلته موږ ته پاور پوینټ پرزنټیشن بیخي ښکاري نه. ته هم د سلیمان په نوم چې کوم هغه د دې کې څه لیکل دی دلته راوړه، انزرټ که هغه کې څه لیکل و که نه و نه پوهېږم چې لیکل به راغلي که نه به راغلي، رانغله که نه. زه دلته کلیک کومه او slides from outline
RGM دغه کې به وي هغه کې چې ګوره چې بلکې لیکل نه چې کوم لیکل وای ټول دلته راوړو خو دغسې انزرټ شول ځکه چې د هغه نه موږ راوړل دې لارې راوړو کاپي پیسټ بیا سې راځي یا داسې هم کولی شئ زه ځم اخري سر ته او ریو سلایډز دا ښه اپشن دې باندې کلیک کړه براوز باندې که کلیک کړم یو فایل را خلاصولی سې او لکه دغه ده اپشن براوز سلایډز لایبرري را خلاصه که لرې یا یو پرزنټیشن را خلاص که او لاړ سل دې ځای ډاکومنټس کې به چېرته وي انشاءالله نسته پکې نو زما ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ باندې دا پرزنټیشن دی افغانستان په نوم چې موږ تاسې بله ورځ جوړو یا دغه لیکچر هم زه لرم ورته هم چې دې نه راواخلم په دې کې دا سلایډونه دي چې کوم سلایډ دې خوښ وي صرف کلیک په کوه هغه ډایرکټ دلته راځي ډومین څه شي ته وایي نو هغه سلایډ دلته خپله اضافه کېږي هغه ځای ډایرکټ را کاپي کولی شي بل پرزنټیشن ته دا ډېر ښه طریقه ده یا داسې هم کولی شي چې ته راشي بیا ریو سلایډز ته که دلته خو ما دا تیار راخیستی ده بل پرزنټیشن ته به لاړ شم دلته لکه چې خوند ورنه کړ کنټرول ان او ریو سلایډز دلته وګورئ سلایډ لایبرري دلته هم دا اپشن درکوي براوز کې هم درکوي په اوپن پاور پوینټ یو فایل را خلاص که یا کومک را خلاص که دغه ما لږ مخکې را خلاص کړي دي نږدې وخت کې دا که را خلاصې دغه باندې کلیک خو که فایل را خلاصې اوپن لایبرري باندې که کلیک کې هم ته مایل سلایډ لایبرریز پاور پوینټ په نوم چې کوم فولډر ده په هغه کې په خپله جوړه سوی هغه کې دې که سیو کړي هغه نه راواخله کنې لږ کولی شي چې بل فایل نه هم چېرته راواخلي چېرته چې فایل سیو کړی هغه کولی شي چې ته یې راواخلي خو دغه کې فعلا نسته ښه نو پوه شئ په مطلب دې موږ دغه د پاور پوینټ فایل چې تاسې کله را خلاص کړئ له هغه نه ښه په اسانۍ سره کولی شئ چې سلایډونه دلته انزرټ کړئ بل موږ په دې کې وایو که دا خو مو ویلې راځو لی آوټ ته دغه فایل زه بېرته بندومه او دلته راځم دلته چې کوم موږ سلایډونه انزرټ کړه دا اوس موږ سیکشن د هغه هیډر هغه موږ راوړی ده نوی سلایډ ټایټل هیډر سلایډ ټایټل سلایډ ده که غواړئ چې دغه سلایډ نوی نه انزرټ کوم دریم سلایډ ده دا دریم سلایډ دی په دې بل شکل بدل سي اوس دغه انتخاب ده په دې دې بدل سي نوی دې نه انزرټ کېږي ټوټل دلته وګورئ 21 سلایډونه دي او دریم کې زه ولاړ یم غواړم چې د دریم په دې په دغه اپشن یې موږ هلته نیو کې وویلې چې کوم یو باندې تاسې بدلوئ صرف په کلیک کوئ هلته ګوره سلایډ نه دی اضافه سوی چې کله دلته راسئ فرق دغه ده کې چې دغه کې دغه نوی سلایډ انزرټ کېږي او په دې کې صرف څه کېږي دغه موجوده سلایډ په دې هغه باندې بدلېږي دغه کې تاسې کوم یو ډیزاین ورته انتخاب ښه بیا راځو له دې نه وروسته دلته دغه اپشن چې دا څه وظیفه اجرا کوي دا موږ تاسې ویلي دي پکچر که راخلی دې باندې به کلیک کې پکچر راواخلي ټیبل جوړی څومره روز او کالم ذکر ته هم دومره یو کړي انډو چارټ جوړی دی باندې به کلیک کې چارټ جوړولی شي سمارټ آرټ راخلي راخیستلی شي کلیپ آرټ راخلاصی د هغه نه یو عکس راخلي راوړلی شي یا یو ویډیو به څنګه راوړي دلته یا آډیو به څنګه راوړي هغه هم راوړلی شي خو هغه به انشاءالله انزرټ کې بیا وایو له دې نه مخکې تر څو چې دلته مو کار کوو دلته راځم دې کې ما د لیکلو سایز زیات که بولډ مې کړي ټالک مې کړي شیډو مې ورکړه رنګ مې بدل کړه غواړم چې بېرته خپل حالت ته لاړ شي ریسیټ بېرته به خپل حالت ته لاړ شي بیا راځم او ته د 5م سلایډ نه وروسته 6مه دلته سیکشن بدل کړه ایډ سیکشن خو دې ته ډیفالټ سیکشن ورکړه ټوټل دغه چې ما اول دې ته نوم ورنه کړه دلته بیا بل سیکشنز راځم ورته چې 10 نه وروسته بل سیکشن ایډ کړه او مخته چې لاړ شي ته 14 نه وروسته یو بل سیکشن هم جوړ کړه په برخو مې ویش بیا راځم د دې برخو څه فایده ده یو دا فایده ده چې دې باندې کله ته کلیک یې ټول راټولېږي چې دغه سیکشن یې دی په دې کې 5 سلایډ دي په د اخري کې 6 دي آوټلاین باندې کلیک کې مخکې د تیلو به داسې درته ښکاري خو زه راځم سلایډز ته او دلته اپشنز ته کولیپس آل ټول راټول کړه ایکسپینډ آل ټول دغسې ایکسپینډ کړه دم چې کولیپس یې کړه بیا راځو ورته وایم چې د سیکشن چې د کوم باندې ما کلیک کړی دا
رائټ کلیک پکې هم کېږي رینیم دې ته نوم بدل کړه ډیفالټ سیکشن نه دې ته نوم ورکړه شهزاد دې سیکشن نوم چې څه شهزاد دې بل سیکشن ته که نوم بدلی زه به دې باندې کلیک کوم رینیم دلته ولې نه فعالېږي خوند نه ورکوي نو رائټ کلیک کړه دلته رینیم او دې ته نوم ورکړه اسلم دې بل سیکشن ته نوم ورکړه داسې رینیم کولی شي ټول شینواري وغیره وغیره ښه بیا راځو په دې کې څه نورې اپشنې هم دي ګوره اوس فعال څه کاري ورکړه په چې رینیم سیکشن کا ریموو سیکشن کوم سیکشن که ختمه سلایډونه نه ډیلیټ کېږي صرف سیکشن ته ختمېږي ریموو آل سیکشنز دغه چې کوم سیکشن کې ولاړ هغه سیکشن به ختمېږي ریموو آل سیکشنز ټول ختمېږي دې باندې زه کلیک کوم ګوره شهزاد په نوم چې کوم سیکشن وه ختم شي لکه دا خو اولنی و ټول ختم شو سره ځکه چې اول دغه و یو ور داسې لکه لیست چې جوړ کړي لیست بیخي تر ختم کړي وي داسې چې هغه د یوه لیول نه بل ته راوړي دغسې شکل وي زه بېرته انډو کوم که انډو سره راغی انډو سره بېرته دا راغله زه په دې اسلم سیکشن باندې کلیک کوم او دا ریموو کوم ګوره هغه سیکشن ختم څه هغه سلایډونه کوم سیکشن ته لاړل شهزاد په نوم چې کوم سیکشن و خو شهزاد اولنی سیکشن ده که دې باندې کلیک کوي بیا ټول ختمېږي ریموو آل سیکشنز تیار فعال ده بیا راځو دغه اپشن مو کې پرېښي بل مې دلته بټن یې ته کې پرېښي په دې اول سلایډ باندې یو بټن جوړوم څنګه جوړوم دلته راځم څه رقم بټن چې تا راواخیسته اخر کې اکشن بټنز دي دغه مې راواخیست دغه ځای کې به ډرا کړي ښه دا یې څه لپاره جوړی دوه اپشن دي ماوس کلیک که څوک کلیک په وکړي نو څه کېږي په دې باندې نه هېڅ دې هم نه کېږي هایپرلینک اړیکه دې جوړه کړي نیکسټ سلایډ ته راتلونکي سلایډ ته یا پریویس تېر شوي سلایډ ته اول سلایډ ته اخري سلایډ اخري دې چلدلې اخري وار هغه ته یا شو دې سره ختموه زه ورته وایم چې نیکسټ سلایډ ته اړیکه جوړه کړه دې سره که غواړې چې نه پروګرام دې سره راخلاصېږي هغه باندې بیا کار کوو ته چې دې ته جوړه کړه او دې سره د یو اواز هم راځي پلی ساوند د دې لپاره به زه د خپل کمپیوټر اواز فعال کړم اواز ته رقم ورته انتخاب یې ورته وایم دې ته چک انتخاب کا اوکې F5 پریزنټیشن شروع سه چې دې باندې څنګه څوک کلیک کړي نوي سلایډ ته به ولاړ شي او چک اخمل صاحب پوه شئ نه مجروح ښه بېرته راځم اول سلایډ ته ورته مې دا بټن لرې کړه بیا یې جوړوم چې هر یو بټن راواخلی دغه وظیفې دي په صحیح ده تاسې ورته بدلولی شئ زه ورته وایم چې بیا ته دا بټن راواخله دا اکثر اخري سلایډ ته جوړېږي داسې بټن ګوره هلته تیار انتخاب د لاست سلایډ ځکه چې هر یو دا به تاسې لیدلي په هغه پلیر کې هم دغه بټنې وي نو زه ورته وایم چې دې سره نیکسټ سلایډ ته مه ځه دې سره یو پروګرام را خلاص کړه براوز باندې به کلیک کړې او ډیسکټاپ ورته دا ډکشنري ته را خلاصه کړه چې خلاصېږي که نه خلاصېږي اوکې F5 چک یې تر لرې کړې که نه و دې باندې به کلیک کړې انیبل خو دا ډکشنري داسې ډکشنري ده چې دلته را خلاصېږي خوند نه ورکوي بل پروګرام به انتخاب کړم رګې دې نه به تېر شو زه به دغه راواخلم پروګرام براوز او د پریزنټیشن به پر راخلاص کړو په دې کې پریزنټیشنز نشته ځمه سی ته په سی کې پروګرام فایلز ته پروګرام فایلز کې دننه آفیس وګورئ یا پروګرام به تر راخلاص کړو مایکروسافټ آفیس اول نه ښکاري دغه ده په دې کې به آفیس 14 ته لاړ شئ او په دې کې به وګورئ ورته هم دې نه ته اکسل را خلاص کړه صحیح څه اوکې F5 او را به شي په دې باندې څنګه چې ته کلیک کړې انیبل به کړې اکسل به درته را خلاصي چې کله ضرورت وي کوم پروګرام ته پریزنټیشن دوران کې دلته به تیار بټن ورته جوړ کړي په خپله به را خلاصېږي
بیرته زه له دې نه وځم او دا بټن هم لرې کوم بیا راخلم بل بټن بل موږ شي کولی شو دې سره رن میکرو خو میکرو موږ له نه ده جوړه یو آبجکټ هم په دې کې نشته آبجکټ اکشن باندې به بیا انشاءالله دلته بیا په انزرټ کې بیا هم کار کوو خو راځمه ماوس اوور دا خو ماوس کلیک کو که څوک کلیک په وکړي ماوس اوور چې صرف داسې ماوس پاسه نه ماوس په تیر سي نو بیا څه کېږي زه سلایډرونه نه به بدلوم ورته وایم چې دا ته بیخي سلایډ په بدل نه کړي ماوس اوور ته راشه او دې ته صرف اواز انتخابوم اوازونه نور هم ډېر دي پکې زه ورته وایم چې داسې کار وکړه کیمرې اواز دې راځي اوکې F5 پریزنټیشن شروع سه کلیک مې نه ده پکړی ښه صرف چې ماوس پاس پر راځي نو دغه اواز به کړي که اواز ته بدلولی شي سر یې بدلولی شي دې ځای بل انتخاب کړي یا ماوس اوور باندې ورته کولی شي نیکسټ سلایډ بل سلایډ ته دې ځي هغه هم ورته انتخابولی شي ښه ورته وایم دې سره دې اوس اواز درځي او څه اوازونه در باندې اورم کوین اوکې لډو خو بیخي کوی نه که نه چې وغورځي داسې اواز کړي دغسې اوازونه نور هم سته پکې ښه دا و دې تاسې دغه اکشن بټنې وې له دې نه وروسته راځو انزرټ ته که یو جدول هم دلته جوړوو دې باندې کلیک هم جوړولی شي یا به دلته کلیک یې را به شي دې ځای به یو جدول ډایرکټ جوړ کړي یا انزرټ ټیبل یا ډرا ټیبل پنسل باندې جوړ کړي مخکې مو کار پکار دی اکسل را خلاص کړي هغه کې کار وکړه هغه به دلته راشي ډایرکټ خو زه دې باندې کلیک کوم نمبر آف کالمز 5 نمبر آف روز فرض کړه دا هم 5 اوکې کې یو جدول جوړ سي په دې کې دا اپشن موږ ټولې ویلې دي شیډینګ هم ورکولی شي وغیره وغیره په دې کې عکس هم راخیستلی شي نوی شی دغه ده په دې حجرې کې دې کلیک کړه ورته چې دې ته یو عکس راوړه هغه که ټول درته انتخاب کړه هر حجرې ته بیا د عکس راځي دا په ورډ کې نه و بل په دې کې موږ ګریډینټ سټایل هم اپلای کولی شي چې کوم د انتخاب وي صرف په هغه باندې که ټول ورته انتخاب کړي نو دا بیا په ټولو باندې هم اپلای کېږي معلومه کړي که نه سمجھ دا صحیح ده یا ټیکسچر مرمري رنګونه ور واچوئ صحیح ده یا ټیبل بیکګراوند کې کولی شي چې رنګ ورکړي یا عکس راواخلو دې ته موږ ډیزاین انتخاب کړی په ساده ټیبل باندې هغه کېږي ټیبل تر شا به عکس وي بیا عکس باندې به لیکل وي له دې نه وروسته بارډرو کې موږ مخکې کار کړی کوم بارډر غواړي کوم نه غواړي افیکټ هم دې کې نوی راغلی دا سټایل دا په ورډ او په اکسل کې نه و دغسې ډیزاین ورکړي حجرو ته دغسې څومره دې انتخاب کړي شیډ او ستوري ولري وی نه لري دغه ټیبل یا کومې حجرې دي چې انتخاب کړي وي نکاس وکړي وي نه کې لنډ ورته ګورئ زیاتېږي کم یا زیات او لیکلو سټایل هم تاسې کولی شئ چې دې ته انتخاب کړئ ځکه دا پریزنټیشن لپاره استعمالېږي باید چې ښایسته ډیزاین ولري دلته ورته ولیکه په هغه ډیزاین کې ګوره دغه لیکل کېږي دغه بیا داسې کولی شئ چې رنګ بدل کړئ لیکلو منځ کې عکس راواخلئ ګریډینټ سټایل ورکړئ دې ته یا مرمري سټایل ورکړئ ورسره لیکلو آوټلاین بدلولی شئ یا دغه اپشن یې موږ دې ورنه را دې خوا وایو دغسې که دغسې سټایل بدل کړئ شیډ او سوری ولري نه لري انعکاس وکړي ونه کړي ګلو ځلا وکړي ونه کړي پنسل سره هم تاسې بارډر یې په ډرا کولی شئ د دې نه وروسته راځو لی آوټ ته سلیکټ هماغه انتخاب ده ټول ټیبل انتخاب کړئ او کالم یو رو انتخاب ګریډ لاینز فرض لرو دې ښکاري نه دې ښکاري ویښ شه او کالم ډیلیټ کا رو ډیلیټ کا ټول ټیبل ډیلیټ کا د دې نه مې پورته یوه رو پکار ده د دې نه مې ښکته یوه رو پکار ده د دې نه مې چپ طرف ته یو کالم پکار ده د دې نه مې ښي طرف ته یو کالم پکار ده مرج که دا حجرې او بېرته یې سپلیټ که او ورسره په دې کې د دې رو جګوالی زیات کا یا بېرته کم که دې کالم پلنوالی زیات کا یا کم که دا مخکې وي ډسټریبیوټرز باندې مخکې کار کړی ده د دې روګانو جګوالی مساوي که د دې کالم پلنوالی مساوي کې ټولو لیکل چیرته وي په دې کې پاس دې وي چپ طرف ته منځ کې دې وي ښه پاس دې وي چپ طرف ته منځ کې ښي طرف ته منځ کې دې وي چپ طرف ته منځ کې ښي طرف ته لاندې بیخ کې دې وي دې حجرې هماغه نه اپشن دي صرف هغې ورته بدل کړی ده چپ طرف ته منځ کې یا ښي طرف ته ښه دې کې دا اپشن هم شته که چېرته غواړې چې جدول له دې بل طرفه درته واوړي
عربي لپاره پښتو لپاره دري لپاره ګور دی بل طرف نه واوښتو جدول دی بل طرف ته واوښتو او په ورډ کې مو خو هغه پراپرټیز ته تللی به دا کار پکې د ټیکس ډایرکشن لیکل په دې کې تاو کا کوم طرف ته تاول غواړي هغه طرف ته تاویږي سیل مارجنز دلته هم شته څومره مارجن سیل ته ورکوي یا نه ورکوي او د دې ټول ټیبل سایز کم کا په پلنوالي جګوالی کم کا پلنوالی کم کا یا اسپیکټ روشو که فعال کې بیا که یو کومه بله هم سره کمیږي هلته ګورئ او که یو زیات بله هم سره زیاتېږي او دا اپشن دغه سیکشن هم په هغه کې ویلی که چېرته دوه درې جدول یې راوړي دي شکلونه راوړي مخ ته ویسه وروسته ویسه شاته ویسه وغیره وغیره پکچر هم هغه رقم د کلیپ آرټ ورسره سکرین شاټ دا نوی ده پکې دا پرېږدو فعلا شیپس موږ تاسې مخکې کار کوو کې ایکشن بټن نه وي پکې سمارټ ډاټ هم راخیستلی شي چارټ هایپرلینک هم هغه رقم د ایکشن بټن هم دی کې نوی ده دې باندې انشاءالله کې ژوند سبا کار کوو ټیکس باکس هم هغه رقم جوړولی شي روا بیا خو دې کې وړکای جوړېږي صحیح ده څومره چې لیکل کوي بیا اضافه هغه کېږي سایز زیاتېږي صرف دغه فرق دا کس هم پکې راخیستلی شي هیډر فوټر چې کوم ده په دې کې نوی ده لږ تغیرات شته پکې ورډ آرټ هم هغه رقم ده ډیټ اینډ ټایم که غواړې په کوم سټایل کې غواړې هغه هم انزرټ کولی شي هم هغه رقم ده سلایډ نمبر که دغه ځای کې چېرته غواړې دا هم آبجیکټ باندې کلیک هلته سلایډ نمبر دی 4 نمبر سلایډ کې ته ولاړ یې آبجیکټ هم هماغه رقم وظیفه اجرا کوي که بل پروګرام کې کار کوي هغه دلته راوړي هغه راوړلی شي هغه ځای اکویشن هماغه رقم تاسې اکویشن کې جوړولی شئ معادلې سمبولونه راخیستلی شئ مختلف قسم ویډیو او آډیو سره کوم راخیستل کېږي دا هم نوي دي پکې په دغه باندې به انشاءالله کې ژوند بیا سبا کار کوو نو موږ چې په دې کې پرېښودل فوټو البم ایکشن کوم چې نوي کارونه ټول هم کې پرېښودو هیډر فوټر او میډیا سیکشن